چې جیسا کرسی ویسا برسی دغا دغا وی 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 ہو گئی تم سے الفت ہو گئی وطنا 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 دیر کمکل جیلرا زما انتقام گوره د خیش کو نسوار رستو په دې ډیر پازاب کې ګوره. سلامونه ګرانو کتونکو، هیله لرم چې تاسو به ټول روغ جوړ او خوشحاله یاست. زه ستاسو کوربه عظیم خان مندوخیل، تاسو ګورئ وطن چینل. ګرانو کتونکو، د کراچۍ په ښار پریر پارک کې موجود یو. زما پر څنګ باندې یو ځوان ناست دی چې دا ځوان د شوبیز له دنیا سره ریلیټډ دی، یعنی فنکار دی. په دنیا کې هر یو کس فنکار وي. څوک ایکټینګ کوي په ډرامو کې، څوک په فلمانو کې ایکټینګ کوي، څوک په خپل عام ژوند کې ایکټینګ کوي، څوک لږ ټیک ټاک سره ریلیټډ وي. زما پر څنګ باندې ایوب خان ټیک ټاکر ناست دی. له دې سره د پر ژوند او پر فن باندې تفصیلي مرکه کول غواړو. تر ټولو له مخه زه په خپل پروګرام کې ایوب خان ته ښه راغلاست وایم. ایوب خان وروره السلام علیکم، ستړی مه شئ. سلام، څنګه له خیر تاسو؟ زه ډېر خوشحاله شوم چې تاسو ماله خپل دومره قیمتي ټایم راکړو او موږ له مقرره کړه. دا ستاسو ډېره مهرباني، زه ستاسو شکریه ادا کوم. جی ډېره مننه. کور د ودان څه ایوب خانه دا ماته ووایه، 2023 کال تیر شو. په 2023 کال کې پښتو فلم انډسټري و پښتنو ته و کتونکو ته 9 فلمان ورکو. ته څه وایې چې دا فلمان کم دي که زیاته دي؟ یاره دا 9 فلمونه چې دا ډېر کم دي، زیات پکار دي. او زمونږ دا خلک چې دي لکه چاله لکه توجه هم نه ورکوي، لکه دا چا داسې دغه نه وکړي چې بس لکه ښه دغه پسې کولی چې دا لکه زمونږ لکه اوس جهانګیر خان دی ماشاءالله زبردست ایکټینګ، د هغه ټول فلمونه په جهانګیر خان باندې چلېږي. جهانګیر خان چې به کوم فلم کې نه که نه هغه فلم لکه موږ به هم نه کتو، او لکه د هغه نه بغیر لکه فلم لکه صحیح نه وي. خو دا 9 فلمونه په ثابت یو کال کې به 2023 کې 7 فلمونه هېڅ هم نه دي، کم از کم 15-20 پکار دي. ایوب وروره دا ماته ووایه، په خپل ژوند کې به د اول د پښتو فلم کم یو کتلی؟ یاره بس مخکې به د زاړه فلمونه بدر منیر او د اصف خان لري، دغه بدعمله شو، بدنام شو، دغه الزام، دغه فلمونه موږ مخکې کتل دي. اوس نه لکه هیر دي، ډېر وخت موږ واړه واړه په هغه وخت کې به وکتل. او اوس لکه په خپله اوس سلیماګانو ته نه ځو، خو دغه جهانګیر خان لا ډیلاکونه یادو، دغه وباسو لکه هغه ډیلاکونه مې خوښ دي او لکه مینه او محبت ورسره کوو، ډېر خوښ دی لکه جهانګیر. ځکه زه له جهانګیر خان رول کوم، یو خلک وایي تم جهانګیر خان ښکاري، زه ورته دغه توجه کوم. خو لکه د جهانګیر خان نه مې په دې ګیله چې تر اوسه پورې سره ډوټ وغیره نه ده کړی، چې وایي موږ ستا له لکه دومره مینه محبت تا سره کوو، تا له پکار چې موږ سره ډوټ خو وکړي کم از کم. هلکلاله اوس ورککلی، زه دې د زوی مرګ پسې راغلی، مرګ پسې څه د واده وینا له نیم راغلی. تا د جهانګیر خان ذکر وکلی، د جهانګیر خان یو نوی فلم پښتو فلم انډسټري ریلیز کلی چې په هغه کې د مثبت کردار ادا کړی و، جانان. دا فلم دې وکتو؟ لا جهانګیر خان نوی فلم مې لا نه راکتلی. جی ډیلاکونه مې لا کتل، زه بس ډیلاک چې کله په پروګرام له ځمه هغه وخت کې ډیلاکونه راوباسم او فلم مې لا نه راکتلی. او انشاءالله ګورم بی د جهانګیر خان فلمونه موږ په شوق سره ګورو. د هغه د ډیلاکونه نه دي که نه، یوه خبره لکه په لکاو باندې لکه د لکاو باندې هم کمه ډېر ښکلې خبرې کوي او ډېر لکه فلم بس د جهانګیر خان په نوم چلیږي نه. بس دا نور خو هم دي، یارباز خان هم ډېر ښکلي اداکاران دي، خو چې په فلم کې د جهانګیر خان نه که نه د هغه فلم لکه مزه نه وي. د جهانګیر خان دا نوی فلم جانان دا په یوټیوب چینل هم سته، په زرغون ټي وي باندې ریلیز شوی دی. زرغون ټي وي د اصغر چیمه غده، په دې فلم کې اصغر چیمه هم د خپل فن مظاهره کړې ده. نو پکار دی دا فلم ته په یوټیوب چینل وګورئ. انشاءالله بس تا اوس ماته ووایې او زه به انشاءالله چې اوس لاړم که خیر بېګاله به یوټیوب چینل له وړم او انشاءالله نن شپې له به لازمي ګورم. اتوار ورځ هم له چوټي وده د خیره ښه په سکون به ورسره کړي، یو ګنټه وي دوه به هغې دپاره وباسو، وبه یې ګورو انشاءالله ستاسو ډډه دپاره. ایوب وروره زما د زړه دپاره مه ګوره، تا د جهانګیر خان خبره وکړه، د جهانګیر خان د مینې له وجې یې وګوره. بلکل د جهانګیر خان سره خو زمونږ د زړه نه مینه ده او مینه ورسره لرو انشاءالله، هغه د ډډه دپاره به یې ګورو انشاءالله.
الله خپل ګناهګار معاف کوي خو مینه خپل ګناهګار نه معاف کوي. ایوب وروره تا ته جهانګیر صاحب مخامخ ناست دی تا ګوري څه ورته وایي؟ نو مونږ ورته نور څه نه مونږ ورته دغه وایو چې بای مونږ له لکه ډیټ وغیره مونږ سره وکړه او مونږ لکه زمونږ خو دومره چار نه کړي چې فلم انډسټري ته درشو هلته تا سره ملاقات وکړو. که چېرته کراچۍ ته رال به کراچۍ کې مونږ پاتې کېږو مخکې به راتله مسرت سلیما ته به رالو هغه وخت کې مونږ واړو زمونږ توجه تا سره نه وه. که چېرته شو رالي انشاءالله نو تا سره به ملاقات کوو او مونږ دغه وایو چې لکه مونږ هم لکه خپل ځان سره لکه په فلم کې وچلوه چې مونږ هم لکه مخکې لاړ شو لکه په ټیک ټوک کې چې فلمونو ته موځو. جی مطلب ته دا وایي چې زما هم له اداکارۍ سره تر حد زیاته شوق دی دا دې زړه غواړي چې زه هم په یو فلم کې کار وکړم. بالکل شوق مې شته خو بد لږ کمزوري او غریبوالی دی مهنګایي ده که نه په دغه وجه نور شوق سره ډېر زیات دی. څو پیرې راته اپر په ډرامو کې هم شی دی خو بس د پیسو له لاسه لږ کمزوري غریبوالی دی که نه په دې وجه لکه ډرامو کې هم کار ونه دی کړی اپر راته 2-3 پیرې شی دی. جی ستا یو ټیک ټوک آی ډي ده په ټیک ټوک آی ډي کې چې د ټولې آی ډي جانچ پړتال سړی وکړي په هغه کې زیاتره ډایلاګونه تا د جهانګیر خان غه ویلي دي دا حقیقت دی؟ بالکل زما په آی ډي کې چې مخکې خو به ګانې وې و د جهانګیر خان له ډیلاګونه زما و ټول لکه ډیلاګونه زیات دي. بالکل حقیقت دی جهانګیر خان سره مې مینه په دې وجه لکه ډیلاګونه زه د جهانګیر خان ولم زما اوس زیات ډیلاګونه نور بس فیني ویډیو دا لکه کمی. جی د جهانګیر خان غه به د ډایلاګونه ډېر ویلي وي په ټیک ټوک آی ډي کې داسې یو ډایلاګ چې ستا تر ټولو زیاته خوښ سي او ته یې زموږ وکتونکو ته ووایې؟ نو بس خو ډیلاګونه خو د هغه ماشاءالله ډېر ښکلي ټول ښکلي دي. اوس په دې وخت کې راته لکه دا یو لږ خونه کې یاد دی جدا به راته ووایم نور خو راته یاد نه دي دا خو مونږ ځان ته چې کله چالو کړو په هغه وخت کې راته یاد دي بیا دومره یاد نه دماغ دومره نشته خو یو ډیلاګ به راته وړوکی غونده کې یو 2 کړۍ به راته ووایم. صحیح ده؟ جی نن به دې هم په دې ګرلیول کې نوم او د مرګ په موټر وې به په 250 کیلومیټر پر اور د ګور په ځای کور ته لېږم کور ته. ډېره مننه خوند یې وکړي. ایوب وروره دا ماته وایه بنیادي طور د کومې سیمې د کومې علاقې سره تعلق لري؟ مونږ یو جی د سوات یو د سوات لکه پښتانه یو د خیره په سوات سره تعلق ساتو د کراچۍ کې اوس یو په میټرو سټ ایریا کې پاتې کېږو بنارس ته هلته پاتې کېږو نور د سوات یو. جی په کراچۍ کې روزګار ژوند زندگی څه کوي؟ بس په کراچۍ کې بس ګاډه چلوم کمپنۍ کې یم کمپنۍ کې. جی په کمپنۍ کې ګاډه چلوم. جی ډېر خلک وایي چې کراچۍ د غریبانو مور ده دا حقیقت دی؟ بالکل حقیقت دی دا ښکلې خبره ده. کراچۍ کې چې بس غریب لکه هر وخت کاروبار باندې سړی مشغوله وي وطن کې لکه موږ په سوات کې نه هلته لکه اوس د موسم لکه د یخنۍ په موسم کې کاروبار نه وي په کراچۍ کې لکه 24 غنټې کاروبار به دي ښه خوشحاله خپله ګزارش چې لکه نه ټیم ښه ښکلی پاس کړي د الله لاک شکر دی. جی ډېره مننه ګرانو کتونکو دا و ایوب خان ټیک ټاکر چې د پر ژوند او پر خوند هم له تاسو سره تفصیلي مرکه وکړه. پر بل خوندور پروګرام پورې مو پر لوی بازار سپارل یاسته د خدای په امان.